ډیره مننه ډیر ګران او مشر او محترم پروفیسر ایاز محمود صاحب یقینا تاسو په خپل یو محترم شخصیت یو محمود ایاز زه ډیره بخښنه غواړم په خپل یو ډیر محترم یو ځکه مو هر چاله دومره بسیار او بشپړه مینه وړاندې کړه تاسو ډیره مننه یقینا دوی چې کوم قرارداد وړاندې کړو استاد اباسین یوسفزي صاحب لا دا قراردادونه ډېر مخکې په پېښور نشترحال کې وړاندې شوي وو هلته ډېر واکدار ودرېدل هغو به وویل چې زه به پلانی چوک بلکل د رحمان بابا په نوم کړم پلانی چوک به د حمید بابا په نوم کړم پلانی چوک به چې کوم د رحمان بابا په نوم شي نو بیا موږ هم ماشاءالله ډېر هوښیار یو ټاکه ټاکه لاسونه یې ورته وټکولو بس 2 منټه بعد یې وویل چې زه لاړم د ما لږ څه مصروفیات دي که نه نو الله دې رحم وکړي خو نه انشاءالله دا کوم قراردادونه یې چې وړاندې کړل دا له د سینا په سینا ودارو ځکه چې موږ له د موږ مشران څه وایي زه خوشحال کمزوری نه یم چې بډار کړم په ښکارا نارې وهم چې خوله دې راکړه دا به کوو انشاءالله دا به کوو دا نه علاوه ډېرو ګرانو محترمو هغه لمحه راورسېده چې د ټولو ملګریو دغه لمحې له منتظر وو د موږ ډېر لوی شخصیت د موږ یو لوی او مخورش شخصیت د موږ د استادانو استاد اباسین یوسفزی صاحب کوم چې د ننني محفل صدر ټاکلی شوی و د ده نه علاوه یقینا ملګریو هغه د حمزه بابا یو شعر دی چې دیدن چې ستا د سترګو نشته غوښې د خپل زړه خورم دیدن چې ستا د سترګو نشته غوښې د خپل زړه خورم دا څومره بې خوندي ده چې کباب یې بې شرابه نو یقینا د نننۍ مشاعره د دوی په راتلو باندې ارونه کې یو په دوه شوی دی به هر حال زه دوی له د دوی په یو شعر باندې بلنه ورکوم یقینا د مونږ استاد اباسین یوسفزی صاحب په هغو شخصیتونو کې دی چې دوی د ژوند یو لوی داستان یو لوی افسانه او یو لوی ډرامه په یو شعر کې رابندوي لکه یو شعر یې ما په شروع کې وویلو چې خپل د عقیدې کلی ودان لرم د شعر له چې لږه توجه وشي په دا کې لوی ژوند باندې زه په محبت باندې ایمان لرم بیا یې چې که زما د شخصیت حدونه ګورې زما فن زما فکر ترجمان دی تاسو په درون استقبال کې امید لرم چې ټول به په لوړه استقبال وکړو تاسو ډېره ډېره مننه دا ما اباسین صاحب ته مبارکي ورکوله ما اوس یې نه درکوم مبارکي چې کله زما وار یې راغلو د خبرو نو بیا به زه تاله مبارکي درکوم اباسین یوسفزي صاحب ته د افغانستان حکومت اشرف غني یعنی صدارتي مډال ورکړی دی نو زه اباسین یوسفزي ته مبارکي ورکوم او اوس زه اباسین یوسفزي ته دعوت ورکوم چې دی راشي تاسو خپل کړي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر محترم مشر بالما پروفیسر محمود ایاز صاحب گران او دیر خوب ملګری نزار یوسفزي صاحب نواز محمود شانگلہ صاحب نور قاسم صاحب او ټولو محترمو شاعرانو ادیبانو دانشورانو او د پښتو مینانو السلام علیکم زه نه پوهېږم چې خبرې د کوم ځای نه شروع کوم په دې چې خبرې ټولې ختمې شوي دي بلکې ډېره کاپره مشاعره او ډېر ظالم شاعران هم یقین وکړئ چې زه ډېر خوشحاله یم خبرې بیخي نه کوم خو صرف د خپلې خوشحالۍ اظهار کوم او هغه دا دی چې زمونږ امارات پښتو ادبي چمن
یو بیدار او یو فعال تنظیم دی چې هغه خپل ملګري درنۍ خپل ملګري قدرۍ خپل ملګري مانځي او په هغې کې تاسو وکتل چې هغې نه یوازې ما او محمود ایاز صاحب سره مینه وکړه راوی بللو بلکې دغه ملګري چې د کومو ملګرو د کتابونو دا مخکتنې وشوې دغه بیا چې د مختلفو ریاستونو نه تاسو ټول راټول کړئ نو دا ډېر لوی کار دی ډېر ګران کار دی دا هر څوک نشي کولی او د دې دپاره دغسې لیوني پکار وي لکه څنګه چې رحیم بنګش دی او څنګه چې ځلان دی او څنګه چې نور قاسم دی او څنګه چې دوی دا ټول ملګري دي څنګه چې رحیم داد دی دغسې لیوني پکار وي دا د لیونتوب نه بغیر نه کېږي او لیونتوب چې دی دا هله کېږي چې ستا ایمان مضبوطي تاکہ دننه چې د نظار په شان ایمان نه موجود خدای شته که ته د پښتو خدمت وکړی شي دې کې به دننه چې په تا کې یو مضبوط ایمان پروت وي او د دغه ایمان په زور ته خدمت کوې نو هله ټیکي یو ټپه ده وایي چې علمه یو تر بل زارېږئ علمه یو تر بل زارېږئ ما د محفل یاران لیده چې خاورې شو عمر دراز مروت راته رایاد کو نو ما چې کله پروفیسر صاحب هغه د ریاض تصنیم مرثیه وی نو هغې ته ما ځان کون کړی و ما یې چې اوس دا اورېدل نه دي په کار په دې چې دې ته به ضبط ونه کړی شو ما پکې بلکل مو د غوږ نه ایښودو د هغې وجه دا ده چې زموږ نه دا ملګري دومره ځواني مرګ لاړه ډېر ملګري پایې کې ځواني مرګ لاړه خصوصا خیبر افریدی بیا د هغې نه پس اکرام الله ګران او بیا اندیش شمس القمر او خصوصا صاحب شاه صابر هغه په داسې وخت کې لاړ چې هغه ته میوې شروع کړه نو بس هغه زموږ نه بېل شو او بیا د ریاض تسلیم او د عمر دراز مروت د هغه خوړو د برداشت نه دی خو بس الله ته منظوره ده دغسې کېږي موږ به پرې صبر کوو او هغه تاسو ته چې ما کتل نو وایي چې دوی څومره ځای جوړ کړی دی نو هغومره راټول شوي هم دي مطلب د دې حساب کتاب هم برابر و نو ما ته رایاد شو چې د مینې یو ټولګی علم دی د مینې یو ټولګی علم دی د بیلتانه سره د شام پورې فوجونه نو زمونږ دا یو ټولګی علم چې دی دا د ټولې پښتونخوا مالګه ده مالګه د افغانستان او د پاکستان دننه چې څومره پښتانه اوسېږي دا د هغې ټولو مالګه ده نور که اوړه دي که نه نو دا پکې مالګه ده دې نه بغیر چې دی هغه اوړه نه خواږه نه لیکي نو دا تاسو شاعران ادیبان چې هر قام هر ژبه هر وطن کې الله تعالی دا پیدا کوي یو ورځ داسې چل شوی چې په چین کې څه د زراعت ماهران ناپاسې د هغې وی چې یاره زموږ نه هر کال دا توتیان او دا بلبلان او دا چرچڼې او دا چې دي دا مارغان چې کوم دي دا رانه دا فصلونه ټول تباه کوي نو دا وجل پکار دي نو اعلان یې وکړو چې یاره دا ټول مارغان ووجنئ نو په هنګامي بنیادونو باندې ټول مارغان ووجلی شو نو راتلونکي کال فصل د هغه تېر فصل په نیمه وشو نو بیا کېناسته ساینسدانان یو بل سره سرونه وجنګول چې اوس به څه کوو نو بیا پکې چا ماهر ویلی دي چې دا داسې دی چې دلته مارغان نشته ځکه چې کله فصل کېږي نو دا مارغان چې دي دا د فصل نه چینجي راټولوي د فصل دا دشمنان چې دي دا ټول خوري دا د فصل دشمنان چې کوم دي دا ټول خوري دا مارغان چې دي د دې دا فرض چې دوی ګرځي او د میوو د ګلونو نو د فصلونو نه دا مارغان او دا دشمنان راټولوي دا چینجي او دشمنان راټولوي نو هغه چې کله فیصله په دې وشوه چې یاره دا خو دا مارغان چې دي دا به بیرته راوسته غواړي نو هغې بیا په ټوله دنیا کې وګرځېده او رنګ پرنګ مارغان یې راټول کا او هغه فصلونه یې خپل آباد که دا بلبلان او دا توتیان او دا چرچڼې راوستې هغې چې شور شروع کړو نو اعلی کار روان شو دغسې دا شاعران ادیبان آرټسټان فنکاران دا ټول چې دا د معاشرې هم دغسې خلک چې دا د معاشرې نه هغه ګند لرې کوي ګلونه ښایسته کوي هغه میوې او فصل زیاتوي او د دغې دوستاني د دې پیداوار دوستاني د دې نورو څیزونو دشمناني ستا چې د ژبې دشمن دی نو همدغه
بلبلان راټولئ څه ژبې دشمنان د لم راټولئ تا چې د ولس او د تاریخ او د جغرافیا او د هر څیز ستا سره زیاتی څه کوي نو ټول دغه مارغان راټولئ وجه څه ده دغسې خدای پاک شاعران ادیبان په هر قام او په هر وطن او په هره خاوره کې پیدا کړي دي او شیندلي دي پکې او دوی له دا حسن ورکړی چې دوی ښایسته اوازونه هم لري او دوی ښایسته سوچونه هم لري او دوی ښایسته شکلونه هم لري او دوی ښایسته لارې هم لري او دوی ښایسته ارادې هم لري نو دغه ارادې او دا هر څه چې دي دا د قام دولت نو زه بیخي وخت نه اخلم او زه ډېر زیات دا نسیم جان او د هغه کوربه ملګري ته ورکوم چې دومره په کامیابۍ دا سټیج وچلو چې زه یقین کوم زما خو په دې کې یو 40 کاله تجربه ده که نه خو دومره ښه وچلو لکه چې ما څنګه چلول غوښته ډېر زر زر یو هر څه وکړه خو دا دی چې شاعران دي زه به تاسو ته څه شعرونه ووایم په دې چې وخت د خبرو تېر شوی دی خبرې ډېرې دي خبرې به د سره زه په وزن او بحر کې وکړم زه فرهاد وسیم یوسفزی مې ډېره موده پس ولیدو نو ځوان شوی دی بېرته ځوان شوی دی او زما خیال دا دی کیدای شي چې یو کتاب یې بل هم چاپ شي زر زر ښه جي بلبل د چرته بې چمنه نه شي بلبل د چرته بې چمنه نه شي څوک د بې کوره بې وطنه نه شي بلبل د چرته بې چمنه نه شي څوک د بې کوره بې وطنه نه شي او داسې خالونه چرته خال خال وي داسې خالونه چرته خال خال وي سود مې د هر ښکلي په زنه نه شي داسې خالونه چرته خال خال وي سود مې د هر ښکلي په زنه نه شي او یو غزل مطلب ده چې په استقبال کې زه ګورې د سټیج نه خلک راکاږه مدبره ده اوس خو د مایک او زما دومره دوستي جوړه شوې ده ښه جي په استقبال کې درته اوښکو دلداري شروع کړه په استقبال کې درته اوښکو دلداري شروع کړه که د دیدن مانځه ته سترګو تیاري شروع کړه په استقبال کې درته اوښکو دلداري شروع کړه که د دیدن مانځه ته سترګو تیاري شروع کړه او سوز به د سړیکو نه په ځان باندې قابو ونه کړي سوز به د سړیکو نه په ځان باندې قابو ونه کړي ساز به لمبه وکړي که مونږ فنکاري شروع کړو مهرباني او ګل په چمن کې د خندا نه پاڼې پاڼې لاړو ګل په چمن کې د خندا نه پاڼې پاڼې لاړو مونږ چې په غسل غسل لاسو مالیاري شروع کړه او ستا د راتلو خبر یې راوړو د راتلو نه مخکې ستا د راتلو خبر یې راوړو د راتلو نه مخکې د خپلو زلفو خوشبویو د ریباري شروع کړه مهرباني مننه چې او ښکلو سرونو داو کولو ته ملاتړ کړی دی ښکلو سرونو داو کولو ته ملاتړ کړی دی مونږ چې په کومه ورځ د مینې جواري شروع کړه او ته چې بیا څه غواړې او څه وایې هغه به کېږي ته چې بیا څه غواړې او څه وایې هغه به کېږي که په اخلاص دې د خالق تابعداري شروع کړه او ماله د مینې نه بغیر بله قصه نه راتله ماله د مینې نه بغیر بله قصه نه راتله د کرکې چاره دې رقیب دې ازاري شروع کړه ماله د مینې نه بغیر بله قصه نه راتله د کرکې چاره دې رقیب دې ازاري شروع کړه او اوس پکې کر هم شته اوبه هم شته
سایه هم شته دی اوس پکې کر هم شته اوبه هم شته سایه هم شته دی موږ د پښتو ژبو په للمو کې خواري شروع کړه اوس پکې کر هم شته اوبه هم شته سایه هم شته دی اوس پکې کر هم شته اوبه هم شته سایه هم شته دی موږ د پښتو ژبو په للمو کې خواري شروع کړه او ساده ساده ښیي چې خوند د ژوندانه نه واخلې ساده ساده ښیي چې خوند د ژوندانه نه واخلې سکون به درومي چې د کله هوښیاري شروع کړه او مورنۍ ژبه یې تراخ کله بې ژبې یې کړل مورنۍ ژبه یې تراخ کله بې ژبې یې کړل بیا یې په سکول کې ورته ژبه سرکاري شروع کړه مورنۍ ژبه یې تراخ کله بې ژبې یې کړل بیا یې په سکول کې ورته ژبه سرکاري شروع کړه او په بوډاتوب کې هم د ښکلو په نظر کې یم په بوډاتوب کې رحیم صاحب په بوډاتوب کې هم د ښکلو په نظر کې یم په تیر اخر مې د کنډر څوکیداري شروع کړه ډېره مننه یو درته وړوکی نظم وایم خدای نه مخکې وضاحت او هغه وضاحت دا دی چې زما ګران ملګري ورور پروفیسر محمود ایاز صاحب خبره وکړه چې یاره دا قراردادونه چې دي د دغه قراردادونو په هکله باندې زموږ د تېر ورځو کې دا مشر کمیټي چې کومه نواز خان شانګله بیان کړه نو د دغې کمیټۍ زموږ د وزیر اعلی صاحب خیبر پښتونخوا محمود خان سره زموږ میټینګ شوی و دا کمیټۍ او په هغې کې موږ وی چې په دې پښتونخوا کې چې کومې یونیورسټۍ دي کوم پوهنتونونه دي نو په هغه ټولو کې د دې مشرانو په نوم باندې چیرز پکار دي چې جوړ شي او په هغې کې موږ بنیاد دا ایښی چې د خوشحال خان خټک یونیورسټي ده په کرک کې او په هغې کې پښتو څانګه نشته یعنې دې ته اندازه کوئ که نه چې خوشحال خان خټک یونیورسټي او پښتو ډپارټمنټ پکې نشته نو وزیر اعلی صاحب را سره په دې ایجنډه باندې متفق او زمونږ د دغه ټولو هر څه ذمهواري چې د نواز خان په ذمه وي نواز خان دا ټولې منډې ترړې وایي نو په دغه قراردادونو کې نواز خان هم زما سره شریک ګناهګار کوي بله دا ده چې زمونږ د اسمبلی د حیدر خان په وخت کې یو دغه کړی قرارداد پاس کړی چې زمونږ بچي به د صوبې بچي چې دي 15 ژبې زمونږ کمې غټې دي پښتو سرایکي هندکو کوار او کوهستاني دا 15 ژبې چې دي بچو ته به دا د لازمي مضمون په طور د اول ټولګي د واخله تر 12مه پورې ښودلی شي نو د هغې دپاره قانون جوړ شوی دی او په هغې کار روان دی الله دې وکړي چې هغه تیز شي لږ موږ به موجوده حکومت ته دا خواست کوو چې هغه تیز کړي نو دغه کار به روان شي چې خپل بچي به زموږ بچي چې دي هغوی به د خپل ثقافت نه د خپل تاریخ نه د خپلو اتلانو نه هله خبر شي چې دوی په خپله ژبه کې سبق ووایي نو هله به خبرېږي نو څنګه چې انګریزي لازمي ده څنګه چې پاکستان سټډي لازمي ده څنګه چې اسلامیات لازمي ده نو دغسې پښتو هم لازمي پکار ده او د دې لپاره قانون جوړ شوی دی نو زه تاسو ته دا نظم وړاندې کوم دا نظم چې دی په دې کې هغه زما خبرې دي تقریر چې کوم ما پرېښو نه کوم نو هغه دا دی ستړي یې تاسو ټول نو په دې کې به دا خبرې در ورسي وایي چې پښتو د دې نظم نوم دی چغه یعنې غږ پښتو زمونږ ژبه زمونږ ځان زمونږ ژوندون دی پښتو زمونږ دستور زمونږ تهذیب او تمدن دی پښتو د چې رڼا رڼا خبرې راته ښایي پښتو د چې انسان د ترقۍ په لوري بیایي دا ښکلې ښکلې ژبه چې د شاتو نه خوږه ده د ژبو په تاریخ کې پخوانۍ ده او سوچه ده کوټلې ده فراخه ده او ښه په طول پوره ده د علم هرې څانګې ته فراخه یې سینه ده مونږ ټول په دې پوهېږو دا په دې چې پښتانه یو واړه یو که زاړه یو نارینه که زنانه یو پښتو چې د پیړو نه په نړۍ کې د ګویا نه پښتو چې د خپلو عظمتونو سناخوانه اشر غوبل جرګه اجرا دنیا ته ما ښودلي اشر غوبل
اشرغ و بل جرګو جره دنیا ته ما ښودلي د نن جمهوریت له بنیادونه ما یې خلي دا تیږه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی دا تیږه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی دنیا کې چې د هرې یوې ټولنې ژوند پې ښاد دی زما بچي تباه شول په تعلیم د پردو ژبو زما بچی تباه شول په تعلیم د پردو ژبو بچی کله پوهیږي په تفهیم د پردو ژبو پردی ژبې د زده کي خدا خپله تې هېرېږي پردی ژبې د زده کي خدا خپله تې هېرېږي په دې مې د تعلیم د هوښیاران کله پوهېږي چې ژبه د چا سپکه شي نو قام خو به سپکېږي چې ژبه د چا سپکه شي نو قام خو به سپکېږي چې ژبه چا نه ورکه شي نو قام به هم ورکېږي په هر څه ښه پوره ده خو 8 کروړه بچو کې پرته د لا تر اوسه د غټ جهل په تیارو کې په هر څه ښه پوره ده خو 8 کروړه بچو کې پرته د لا تر اوسه د غټ جهل په تیارو کې زه نن د یو لیکوال په حیث په دې باندې پوهېږم چې بې د دې نه زه د تباهۍ کوهي ته لوېږم یورپ دی امریکا ده که چینیان که جاپانیان دي دا ټول د خپلې ژبې په وزر بر روان دي ترڅو چې رسنۍ میډیا ته وایي ترڅو چې رسنۍ سکول او روزګار کې پښتو نه وي ترڅو چې رسنۍ سکول او روزګار کې پښتو نه وي تر هغې به د ژبو په قطار کې پښتو نه وي اوس بې د لارې تله نه کېږي راشه اوس په لار شه د ژوند په هره څانګه کې پښتونه اوس بیدار شه